قدرمن ډېرو محترمو مشرانو ملګرو سلامونه عزتونه احترامونه ډېر خوشحاله یم چې نن بیا موږ ټول د موسیقۍ د رنګونو په دې ماښام کې د پښتو په سازونو باندې سور شوي دې ماښام کې راغونډ شوي یو د ټولو نه اول خو زه د اورنګزیب ملګري مننه کوم چې د دې ننني پروګرام په راجوړولو کې ډېرې هلې ځلې کړي دي. ما ته پته ده چې د څو وختونه دې لګیا و چې دغسې دا ټول ملګري دا ټول مینوال راجمع کړو او بلال راوغواړو هغه موږ ته خوږې خوږې سندرې ووایي. خو هر څوکه دا وه خو د اسلام خان د هغه د وروڼو د تعاون د مرستې همیشه یې د پښتو او پښتونولۍ کم میدان چې جوړ شوی دی د ټولو نه مخکې پکې ولاړ دي. زه د هغه ډېره مننه کوم، د هغه د وروڼو ډېره مننه کوم او زمونږ داسې ډېر نر ملګری دی ډېر چې مونږ پرې ویاړ کوو، مونږ پرې فخر کوو ټول چې دا نننۍ غونډه هم د هغه د ناون او د مرستې نه بغیر ممکنه نه وه چې نن دا نننی ماښام مونږ راجوړ کړی شوی. د هغه هم مننه کوم. تاسو ټول ډېر د لرې لرې خلک راغلي ملګري د هغه یې مننه کوم. عابد صاحب سره د خپلو ملګرو د ملکانډ نه راغلی دی فضل شوخان عابد صاحب د دې دور د پښتو ژبې ډېر لوی شاعر دی. د پښتنو ټول ژوند د دوی ستونزې د دوی مسلې د دې وطن ښکلاګانې رڼاګانې د دې وطن تیرې هر څه یې سندره کړي دي بلکې ساند یې تجربه کړې ده او پښتنو ته یې د خپل فن او د هنر په ذریعه باندې همیشه په پښتنو کې بیداري پیدا کړې ده. هلته هم په خیرالی وایو هغه هم مننه کوو چې په خپل راتګ دې پروګرام ته درناوی او عزت رابخلی دی. او زلمی سندرغاړی زمونږ ګران بلال جان چې مستقبل ورته سترګې په لار دی ډېر ښه نرمن دی ډېر ښه آواز لري په سازونو په راګونو په دې ټولو څیزونو باندې پوه دی. زما دا یقین دی چې په راتلونکي وخت کې به دی الله د پښتو ژبې لپاره او د پښتو هنر لپاره یو ډېر لوی سندرغاړی جوړ کړي. زموږ دعاګانې به هم ورسره زموږ مرسته به هم ورسره او موږ به زما خیال دی چې ثوابی ته په لومړي ځل باندې راغلی دی او داسې پروګرام کې ګډون کوي. زه یې مننه هم کوم چې راغی او ستاسو د ټولو بیا مننه کوم چې راغلی او دومره په سړیتوب باندې انشاءالله دا پروګرام به تاسو ډېر خوند درکړي. عابد صاحب ناست دی نو د عابد صاحب یو شعر دی چې په هغې کې د ثوابی ذکر دی. عابد صاحب وایي چې په یو کې جام او په بل لاس کې تسبیح ونیوي، یو کې جام دی په بل لاس کې تسبیح ونیوي، مولا په دواړو جهانونو کې مرچي ونیوي. او چې پیکه پیکه چې شو د ټولې پښتونخوا رنګونه، پیکه پیکه چې شو د ټولې پښتونخوا رنګونه، موږ په ژړا کې ثوابی ته سترګې سرې ونیسلې. زمونږ دا ملګری دی افسر علي د هغه هم ډېره مننه کوو. تېر وخت کې په هغه باندې یو ډېر غم او درد نه راتېر شوی دی او د رولو واده هم شوی دی. هغه ته مبارکي هم وایو، هغه هم په دې کې ګډون کوي، د هغه هم مننه کوو. نور ډېر داسې ملګري دي که زه د چا نوم اخلم او چا پاتې شي نو هسې نه چې پې خاطر دروند کړي. خو ستاسو د ټولو ډېره مننه چې دلته کې راغلي د موسیقۍ د پروګرام اورئ خوند ترې واخلئ. نو بلال جان راشه او په خپل اواز باندې په رازونو په سانګونو باندې دا نننی ماښام زمونږ خوندور کړي.